إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل. بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ نننی ویډیو چې دا هغه د طعام یا د خوراک د آداب مبارکې ده. چې کله موږ خوراک شروع کوو یا خوراک کوو نو باید د کومو آدابو لحاظ وساتو. نو اول چې موږ کله شروع کوو نو کومه دعا به وایو چې کله ډوډۍ خورو؟ بسم الله به وایو. کومه دعا به وایو؟ کومه دعا به وایو؟ بسم الله به وایو. چې هر کار شروع کوئ، یوازې خوراک نه، چې هر کار شروع کوئ نو کومه دعا به وایئ؟ بسم الله وایئ. ځکه چې کوم کار د بسم الله سره شروع شي هغې کې برکت وي، او حدیث کې راځي چې کوم کار بغیر د بسم الله نه شروع شي هغه لنډې او بوچې وي، هغه سر ته نه رسېږي یا برکت پکې نه وي. خو چې کله د بسم الله یېره شوه اول سر کې نو بیا به منځ کې وي، چې کله د بسم الله یېره شوه اول سر کې منځ کې به بیا داسې وي: بسم الله اوله و آخره. بسم الله اوله و آخره. خیره. ماشاءالله دا تاته یاد ده. دویم ادب دا دی چې په ښي لاس به خوراک کوو، ښی لاس باندې به خوراک کوو. او دریم د خپلې مخې نه به خوراک کوو. خپلې مخې، دا زما مخه ده، زه به د دې ځای نه خوراک کوم، داسې به نه کوم چې دې ځای نه خوراک کوم. ښه دا ستا مخه ده، ښه ته به د دغه ځای نه خوراک کوې. نو د خپلې مخې نه به خوراک کوو. کاسه کې به لاسونه هغه ځای ته لیز ده، داسې به نه وړو. صحیح شو؟ وخوړله؟ ښه. چې کله ډوډۍ م ختمه کړه نو بیا به کومه دعا وې د ډوډۍ اخره کې؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ودق دعاء ما شاء الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العالمين.